د حادثاتو په نېزو روان دی او هغه ژوند زما په خپو روان دی چې د کام د سر سودا کړې ده دا سړی تا سره په سو روان دی. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. جاوید شاه درمان یم، ادبي خپرونه ده. دا وخت سره د رشکې سره تعلق لرونکی شمس ستی ولاړ دی او د ده نه شعرونه اورو. دا راته ووایي چې تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ. نظم د درمان صاحب د یتیم فریاد. په لار روانم، خپه نیولې شومه، یو دروازه مې نیمکه خو ولیده. په دروازه کې یو ماشوم ولاړ و. ما ویلې ورګه یو تپوس دې وکړم. ما ویل بچیه سلامونه واخله. هغه ویل ته مې غمونه واخله. یوه شیبه ورته حیران پاتې شوم او په زړه دننه پریشان پاتې شوم. ما ویل بچیه ښه په دواړو سترګو دا راته وایه دا خو سره غرمه ده او په دې غرمه ته دروازه کې څه کې؟ ویلې کاکا د چا خوږمن په انتظار ولاړم، دې ستړې لارې ته زه تل ولاړم، سترګې مې ستړې شوي، څوک رانلو داسې به څوک چې په مونږ خفه شي. ما ویل بچي ولې پلار دې نشته په کور کې نور درکره څوک دي؟ ویلې کاکا د خدای په ځمکه مې څوک هم نشته، زه د څلورو خویندو ورور یم کاکا، مور مې کوڅه په کوڅه خیر غواړي او نیا مې مړنده راته په کټ پرته ده. یوه سویلې مې د ګوګله بار شو. ما ویل خدای زړه دې نشته که نه، که چېرې وې نو دړدېدلې به وي. ما ویل بچیه ولې پلار دې څه شو؟ ویلې کاکا د پېښور په دماکه کې بابا جان والوته، د باجوړ په دماکه کې کاکاګان والوته. په دواړه لاسه مې خپل سر ونیسه، د خپو د لاندې نه مې ځمکه لاړه. یو شیبه ورته حیران پاتې شوم او په زړه دننه پریشان پاتې شوم. ویلې کاکا لږ شان مې ځان ته رانږدې که نه چې په تا مینه زه د تر ماته کړم. دواړه لاسونه مې ته کلکه راته وکړو. یو شیبه مې ورته ښه وژړل. اوښکې د سترګو درېدې ولې نه، دنیا ته ولې ورانېدې ولې نه، خودکشه ولې دړدېدې ولې نه، ظالمه لږ شان به دې پام کړی او په یو ماشوم به دې احسان کړی. خودکشه ولې دړدېدې ولې نه، ظالمه لږ شان به دې پام کړی او په یو ماشوم به دې احسان کړی. ما ویل بچیه راته وایه چې ارمان دې څه دی، د وړې خولې دغه بیان دې څه دی؟ ویلې کاکا زما بس یو ارمان دی، ارمان مې دا دی چې پیدا نه وي بس. ویلې کاکا زما بس یو ارمان دی، ارمان مې دا دی چې پیدا نه وي بس. شاعر وایي زما په مخ باندې څپېړې نه وي او نشانونه یې مخامخ ښکاره وو. د دړدېدلې زړه داستانو خلکه، د یو یتیم د خولې بیانو خلکه، ستی د لارې نه واپس لاړ او ښه په زړګي باندې ستی د مور ناکړ دی. مور خو په کور کې یو ونه میوهداره ده، مور خوږه د پلاره د کور په مور روانېږي. یو کیسه درته کوم د زړه د زنګ، ټول وجود به دې نشه شي لکه بنګ. یوه کونډه په یو کور کې اوسېدله، و کمزورې ځای په ځای به غورځېدله، یو بیمار او مرض کې رنځېدله، په ګوګل کې به دننه درځېدله، یوه چغه باندې سر به بلېدله او ټول مالت کې به پردو ته جړېدله. یوه چغه باندې سر به بلېدله او ټول مالت کې به پردو ته جړېدله. په خپل کور کې خپل بچي پې بې پروا و، حق خبره کوې کوله ناروا و. ډېر د سوخته به خپل ځان ته په ژړا شو، په ژړا کې به د سوخته په خندا شوه. دا به یې ویلې خپل بچي مې دښمنان دي او خپله ښه په لمسون کې د زنان دي. دا به یې ویلې خپل بچي مې دښمنان دي او خپله ښه په لمسون کې د زنان دي. که د خولې نه سره وباسمه بلا شي، انګوریانې م راته ټولې په سلا شي. که د خولې نه سره وباسمه بلا شي او انګوریانې م راته ټولې په سلا شي. یو ماشوم به ډېر دې ته نږدې و، خپلې نه و چا ورکړی و پردی و. دواړه لاس به یې د هغه نه را چاپېر کړه، که په زړه به یې څه و هغه به یې هېر کړو. دا به یې ویلې یو مې خدای یو مې ته، خبر نه یمه بچیې چې مې څه. دونکاچه باندې به کېناسته اوچته، نیم پلو به یې اوچت و نیم به یې ښکته، خپل الله ته به سجده کې په سلګو شو او د ماشوم غوندې به سمه په ګیلو شو. خپل الله ته به سجده کې په سلګو شوه، د ماشوم غوندې به سمه په ګیلو شوه. بیا به یې دواړه لاس اوچت کړل په دعا کې، خپل الله ته به رجوع شو په هوا کې. خدایه میندې چې داسې ازار مه کې، یا یې داسې د بېننګو مور پلار مه کې. لویه خدایه بې اسرې شوم چاته پاتې، ډېرې سخته مې کړې تېرې لږې پاتې، د سر سورې مې په دې دنیا کې نشته، ځان مې تا ته در سپارلی که مې ساتې. درمان صاحب خپل بچي را د درد نه ښه خبرو، د دنیا په خواهشاتو باندې سرو. په حجره جومات کې ناسته چېرته نه وه، مور او پلار غوندې هستونه ناخبرو. که کیسه مې د زندګۍ مې کړه د سره،
د سهاره تر ماښامه په نهره ټوله ورځ په سوالونو باندې سر وه، په خپل کور کې به بېوسه در په در وه. یوه ورځ سهار وختي وه، واځه شوه، هغه کونډه په حق ورسېده، مړه شوه. په ټول کلي کې پرې ښځې نر خفه وو چې د کور یې را بهاره جنازه شوه.